د کورنیو چارو وزارت لپاره د 113 منظور شویو پروژو د پرانیستو په دوام تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو له ریاست نظامي مرستیال ملپاسوال مولوي الحم الدین عمري د پنجشیر ولایت لپاره منظورې شوې پروژې پرانیستلې. هغه غونډه چې په همدې موخه د پنجشیر ولایت په مقام کې جوړه شوې وه، د پنجشیر والي مولوي محمد محسن هاشمي د کورنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر او د یاد وزارت له رهبرۍ مننه وکړه او د داسې پروژو پرانیستل یې د کورنیو چارو وزارت لپاره لویه لاسته راوړنه یاده کړه. در شکی نیست که پروژه های تعمیراتی وزارت امور داخله از مدت زمان قبل در طول 3-4 ماه به مراحل قانونی و تدارکاتی خود رسیده که من کاملا در جریان هستم که امروز پی در پی در سایر ولایات افغانستان این کار آغاز شده از طرف ریاست تعمیراتی وزارت امور داخله. په پرانیستل شویو پروژو کې د ولایت مقام، امنیه قمنداني، د جلب او جذب مرکز، د ځانګړو ځواکونو قطعه او د یاد ولایت 2 ولسوالۍ شامل دي او د 9 میلیونه افغانیو په لګښت بیا رغول کیږي. موږ چې راغلي یو د پنجشیر ولایت ته د کورنیو چارو وزارت د مقام څخه، دلته موږ په 2 ولسوالیو کې او د ولایت په مقام کې، د قمندانۍ په مقام کې او د قطعه خاص او د جلب و جذب په مرکز کې او د مدیریت ترافیک په مدیریت کې موږ پروژه پرانیستې د 9 میلیونو په اندازه باندې. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کورنیو چارو وزارت د دې ملت د خوشحالۍ لپاره په دې کمو نشتو امکاناتو کې 2 میلیارده او 200 میلیونه افغانۍ تخصیص ورکړی د دې تاسیساتو دپاره، د هغه ځایونو دپاره چې په تېرو 20 کلونو کې چا ورله خدمت نه و کړی. یو د هغه ځایونو سرحدات دي او دویم هغه ځایونه دي چې د ملت رجوع د عوامو د هغوی رجوع کېدله، د هغو د اسانتیا لپاره یې دغه پروژې پرانیستي او ټولې پروژې په ټول افغانستان کې شروع دي. 113 پروژې دي.